یو خو مونږ یو بل ډېر زیات تنګوو په څه باندې په روژه باندې. اکثر مونږ روژهدار سړي ته دا وایو یاره ته تازه تازه ګرځې ستا روژه باندې زموږ شک دی. خیال دی هغه غریب به چېرته لامبلې به وي، خیال دی سر کې به یې منګز به والي، سر کې به لږ غونډه کې به تیل به لګولي، چېرته په خوله کې به یې لږ غونډه کې اوبه راغلي، چېرته چا به ورته د روټۍ موټۍ د خیرات یا د غوښو خبره کړي د هغه خوله کې به لږ غونډه کې اوبه به راغلي نو هغه شونډې به هغې سره خامخا به لمدې شوي. خیال دی نو هغه ته بیا مونږ وایو چې نه یاره ستا په دې روژه باندې زموږ شک دی، ستا روژه نه ده ځکه چې ستا شونډې هم لمدې دي او ستا چې دی نو وګوره ښه په ماشوموالي کې دې څومره مزې وکړې که نه. مونږ چې ته په داسې ګاډیو کې چا نه یو ګرځولی. خیال دی څنګه چې دا ماشومه ګرځي مونږ چې ته په دې ګاډي کې چې ته دا چا ګرځولي نه یو. زمونږ ظالمه مونږ به چې کله ماشومان وو که نه چا به خرګاډي به هم په لاره به روان کړی وو که نه مونږ به ورته لږ غونډه کې به وختو هغه ماشوموالي کې. خیال دی څومره به خوشحاله وو چې یاره مونږ خرګاډي کې چکر وو. خیال دی خرګاډي لکه د پاسه به که خیال دی کړی ډیران میران خلک چلی را چلي که نه مونږ زمینداران ډیران میران چلو نو هغه که زمونږ به جامې به هم څښا شوې خو هغه جامو باندې به زمونږ پروا نه وه. مونږ به وایو چې یاره په دې باندې په دې کې مونږ لږ چکر وخو. خیال دی او هغه ټایم به زموږ ښکلی پاس شو مونږ به بیا کور کې مالو وې کور ته به رالو مور پلار ته مونږ پوره کیسه وکړه چې زه په ښار باندې چې دی نو خرګاډي باندې وختمه. خیال دی چکر مې ووه زمونږ کلي کې یو ډېر ښایسته کلی دی زمونږ کلي سره خوا کې یو ښایسته کلی دی د هغې نوم دی شیخ جانا ورته وایي شیخ جانا ډېر ښایسته کلی دی. زه به چې دی نو چې کله ماشوم هم که نه زمونږ نیکان به چې دی نو د شیخ جانا وو هغې به چې دی نو هغې له به مونږ شوتلو او دا واښه د غوی ګاډي به وه هغې د پاسه به مونږ دوه درې پنډه به وتړلو او هغې غوی ګاډي زما تره به چې دی نو هغه به چې دی نو غوی چلو او مونږ به شاته پکې ناست وو او شیخ جانا ته به چې تلو که نه مونږ ډېر زیات به خوشحاله وو. او مخکې به چې شیخ جانا ته به خلک تلل که نه نو هغه وخت کې به شیخ جانا ته چې تلل نو ټانګه به وه ټانګه پوهې وې داسې تقریبا د 20 کالو مخکې خبره کومه ورګې لږ جاړم ځکه خفه کېږي سړی که نه ډېر وخت شو مې جاړم بیا مې خوله کې اوښکې راځي دغه کې په سترګو کې اوښکې راځي ځکه چې هېڅ پته نه لري روژه مې ماته نه شي. خو خبره مې دا کوله که نه هغه ماشوموالي هغه خبره سړي ته رایاد چې خیال دی چې څومره ښایسته وخت و څومره مزېدار وخت و. او مخکې که خیال دې کړي که نه ټانګې یوازې زموږ کلي کې به نه وې هر ځای کې به ټانګې وې په دې سړکونو به د ټانګو د دې اسپو خیال دی جدا اودسمات یا غټ اودسمات هغه به په دې سړکونو باندې به داسې پراته وو. خیال دی اکثر به پکې خپه به ولاړله خو لکه ډېر لکه د سکون وخت و ساده وخت و مزېدار وخت و. خیال دی لږ وخانده بیا کټ کومه.